په روژه کې درې مهم وختونه. په روژه کې درې وختونو ته متوجه واوسئ او کوښښ وکړئ چې په دې وختونو کې ذکر او دعا زیات وکړئ او باید یوه ګړۍ یې هم ضایع نشي. هغه درې وختونه دا دي: لومړی وخت د سهار له لمانځه وروسته وخت. دا وخت ډیر برکتي او خورا مهم وخت دی. په یوه حدیث شریف کې راغلی دی چې ترمذي روایت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د سهار لمونځ په جمع وکړي بیا کینی او الله یادوي تر څو چې لمر راپورته شي او بیا 2 رکعاته لمونځ وکړي، دې سړي د حج او عمرې هومره ثواب ترلاسه کړ. نو دا وخت د کال په ټولو میاشتو کې اهمیت لري، خو د روژې په مبارکه میاشت کې باید دې غنیمت ته متوجه واوسو. دویم وخت له ماښام مخکې وخت د روژتي لپاره ډیر مهم دی. که څه هم ډیر خلک دا وخت د روژه ماتې په تیارولو تیروي، خو اصلا باید دا وخت په ذکر او دعا تیر کړل شي. لکه په حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د 3 کسانو دعاګانې قبلیږي چې هغه یو د روژهدار دعا ده، دویم د مظلوم دعا ده او دریم د مسافر دعا ده. سلفو علماو به د ورځې د آخر ډیر تعظیم کاوه ځکه دا د ورځې پای وي. دریم وخت د سهار له لمانځه مخکې وخت هم ډیر مهم او له برکته ډک وخت دی او قرآن کریم په دې وخت کې د استغفار یادونه کړې ده. والمستغفرین بالاسحار، یعنی مؤمنان هغه دي چې په سهار کې استغفار وایي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو په روژه کې. د اسلامي معلوماتو لیدو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ.